د آیا پوهیږئ معلوماتي چینل درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. د یوې نوې جالبې ویډیو سره ستاسو په چوپړ کې یو. په دې ویډیو کې به درته ځینې هغه شرمناکې او خندونکې صحنې در وړاندې کړو چې د ځینو هیوادونو ولسمشران ورسره مخامخ شوي دي. هر هیواد خپل مشر لري چې په نړیواله کچه د خپل هیواد نمایندګي کوي او د خپل ولس او نورو خلکو له لوري یې درناوی او عزت کیږي. مګر ځینې ولسمشران دي چې د خپلو خلکو له لوري له خجالتۍ او شرمناکې صحنې سره مخ شوي دي. که څه هم ټول خلک له داسې شیبو او پیښو سره مخ کیږي، خو د مشهورو شخصیتونو شرمناکې صحنې ځکه مختلفې وي چې ټوله نړۍ یې ګوري او خندونکي شي. په ځانګړي ډول چې په تلویزیون ژوندۍ بڼه خپریږي، نو د پاکېدو او پټولو امکان یې ستونزمن وي. که چیرې غواړئ هغه جالبې او نه هېرېدونکې صحنې وګورئ چې د ځینو هیوادونو مشران ورسره مخامخ شوي دي، نو له موږ سره پاتې شئ او دغه ویډیو تر پایه در سره وګورئ. مخکې له دې چې ویډیو پیل شي، ستاسو درنو لیدونکو څخه مو هیله ده چې زموږ د ملاتړ لپاره د آیا پوهیږئ معلوماتي چینل در سره سبسکرایب کړئ او د زنګ نښان در سره ووهئ تر څو له تازه ویډیوګانو خبر شئ. د زیمبابوې ولسمشر رابرټ موګابي د یو رسمي غونډې پر مهال پر ځمکه راغورځېږي چې وروسته بیا د نوموړي د دغې خجالتیا ډکې صحنې تصویر د ټولې نړۍ په اجتماعي شبکو کې په زیاته اندازه خپریږي. د عراق د لومړي وزیر حیدر العبادي هغه تصویر چې نوموړی پکې د خپل پتلون کمربند تړي او پتلون پورته کوي، د اجتماعي شبکو د ډیری فعالینو له لوري دغه تصویر له نیوکو سره مخ شو. دوی د لومړي وزیر دغه کار شرمنده کوونکی او له وظیفې سره نامناسبه وباله. په اجتماعي شبکو کې یوه ویډیو خپره شوه چې پکې ښودل کیږي د سوریې ولسمشر بشار الاسد د جماعت په لمانځه کې له امام وړاندې سلام ګرځوي. د لمونځ د 2012 میلادي کال د کوچني اختر لمونځ ښودل شوی دی. د اردن د مړ سمندر په سیمه کې د نړۍ مشران په یوې غونډه کې راټول شوي وو چې د لبنان ولسمشر د یادګاري تصویر د اخیستو پر مهال پر ځمکه راوغورځېد. جالبه لا دا ده چې د یمن ولسمشر ورباندې خاندي. د فرانسې پخوانی ولسمشر نیکولا سارکوزی په 2012 میلادي کال کې د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال د یو لاریون کوونکي له لوري له وهلو او کشولو سره مخ کیږي. دغه پیښه د فرانسې په جنوبي برخه پایون ولایت کې رامنځته شوه. په عکس العمل کې نوموړی د خوډب سره د مبارزې د پولیسو تر حمایت لاندې له دې سیمې وتښتېد. سره له دې چې د امریکا د ولسمشر سری امنیتي مسؤلین د ولسمشر د موټر او د هر راز داخلي او بهرني سفرونو پر مهال سخت تدابیر ترسره کوي، خو په دې صحنه کې ښکاري چې د امریکې پخوانی ولسمشر باراک اوباما د خپل کادیلاک موټر له امله له یوې خجالت کوونکې صحنې سره مخ کیږي او په منځلاره کې یې موټر نښلي. د دې شرمناکو او خندونکو صحنو تر ټولو جالبه او خوندوره صحنه په عراق کې د یو خبریال له لوري د امریکې ولسمشر جورج ډبلیو بوش پر بوټونو ویشتل دي. د امریکې پخوانی ولسمشر جورج ډبلیو بوش په عراق کې د خلکو پر وړاندې د یو عراقي خبریال منتظر الزیدي له لوري په بوټونو وویشتل شو او د عراق په اړه د امریکې د غلطو سیاستونو په اړه یې پر دې شکل خپل اعتراض څرګند کړ. فإننا نقترب كثيرا من هذه النهاية. شكرا جزيلا. كاميرات وين يا اخوان؟ الإمام لهذا
Yes. Okay, everybody calm down. First of all, Oh my God! Wow! د فنلند د ولسمشر ښځه هغه مهال د ډنمارکي ورځپاڼو او اجتماعي شبکو سره ټکی وګرځېد چې نوموړې د شپې ډوډۍ په یوې رسمي غونډه کې د ډنمارک د شهزاده یواکي ښځې شهزادګۍ ماري ته په خاص نظر کتل او سترګې یې ورننویستې وې، خو زر دې صحنې ته متوجه شوه او خپل ځان یې قابو کړ. دغه رسمي غونډه د ډنمارک د ملکې مارګریت په غوښتنه تیاره شوې وه. په دې کې شک نشته چې د لوی ډلې یا خلکو ته خطابت او وینا کول یو ستړی کوونکی مهارت دی، خو ځینې پیښې داسې شرموونکې وي چې مثال نه لري. د هغه څه دي چې د کولمبیا له ولسمشر سره ترسره شول. نوموړي سره د خپل نوي ریاست لپاره د انتخاباتي کمپاین پر مهال خلکو ته په وینا کې داسې څه پیښ شول چې په فکر کې یې هم نه ول. نوموړي په پرتوګ کې خوشي کړې وې، خو تر اخره یې پام ور وانه وښت. یو روسي ضابط د سوریې د ولسمشر سپکاوی کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په هغه سفر کې چې سوریې ته یې ترسره کړی و، لیدل کېږي چې بشار الاسد غواړي د ولسمشر پوتین سره یو ځای یا د هغه پسې ورشي چې د یو روسي ضابط له لوري یې مخه نیول کېږي. نوموړی په ژوندۍ بڼه له خجالتۍ او شرمناکې صحنې سره مخ کېږي. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له یوې شرمناکې صحنې سره هغه مهال مخ کېږي چې خپلې الوتکې ته خیژي. د ختلو پر مهال د هوا په وسیله د سر وروستۍ برخې ویښته یې پورته کېږي او خالي ساحه پکې ښکاري. ډېر خلکو یې د پټولو هڅې وکړې، خو نتیجه یې ورنه کړه. Please join me in inviting President Barack Obama and Kehinde Wiley to unveil the portrait.